د امام ابو حنیفه رحم الله یعنی هغه باندې و سوالونه او د هغه و سوالونو جوابونه ډېر عجیبه امام ابو حنیفه رحم الله هغه جوابونه ورکړي یو کس امام ابو حنیفه رحم الله ته راغی او سوالونه یې پرې وکړه و سوالونه یې پرې وکړه او سوالونه کې امام ابو حنیفه رحم الله ته یو سوال دا وکړو وی بغیر د لیدو چې سړی ګوی ورکوي نو د هغه په باره کې ته څه وایې یعنې دا مسلمان دی او که نه دی دویم سوال د امام ابو حنیفه رحم الله نه دا وکړو چې د یهود او نصارا د قول تصدیق کوي نو د دغه سړي په باره کې ته څه وایې او دریم سوال دا وکړو چې د الله د رحمت نه یو سړی لرې تښتي نو د هغه په باره کې ته څه وایې او څلورم سوال دا وکړو چې یو سړی مرداره خوراک کوي مرداره خوري نو د هغه په باره کې دا مسلمان دی که کافر دی او پنځم نمبر چې د الله څه طرف ته رابلل کوي نو دی د هغې نه لرې کېږي د هغې نه د هغې هېڅ پروا نه کوي بل طرف ته تښتي او شپږم چې د څه نه الله پاک یرول کوي نو دی د هغې نه یعنې نه یریږي هغې طرف ته ښه زور کوي اوم نمبر چې فتنې خوښوي مصیبتونه مصایب کومې فتنې چې دي د عذاب اسباب چې کوم دي دا خوښوي امام ابو حنیفه رحم الله ورته وویل وی دا سړی مؤمن دی دا مسلمان دی دا کارونه چې څوک کوي دا مسلمان سړی حیران شو چې دا ټول د اسباب د عذاب دي دا څنګه مسلمان دی امام ابو حنیفه رحم الله ورته وی هغه ته ویل امام ابو حنیفه رحم الله ته ویل دا څنګه مسلمان دی امام ابو حنیفه رحم الله ورته وی چې ګوره تا ویل چې سړی بغیر د لیدو ګوی کوي نو دا مسلمان دی که کافر دی نو مؤمن بنده د خپل رب د بغیر لیدو ګوی کوي چې رب موجود دی نه دا مسلمان نه دی څه سړی حیران شو دویم سوال وی تا دا وکړو امام ابو حنیفه رحم الله ورته وی چې څوک د یهود او نصارا تصدیق کوي نو دا څنګه دی نو دا قرآن کې الله ویلی چې وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیهود علی شیء وی د دې تصدیق خو مسلمانان کوي چې دا خبره یهودیانو کړې ده او نصارا او یهودیانو ته دا خبره کړې ده چې تاسو په هېڅ دین نه او یهود نصارا ته وایي چې تاسو په هېڅ دین نه نو مسلمانان د دې تصدیق نه کوي څه وی دا مؤمن دی او دریم نمبر وی تا دا سوال وکړو چې د الله د رحمت نه سړی لرې تښتي نو دا مسلمان دی نو باران د الله رحمت دی او خلک دی منډې وایي پټېږي تښتي دی چې زموږ جامې لامدې شي موږ لامده شو نو دا رحمت نه دی دا مسلمان نه څه او څلورم نمبر وی تا ویل چې مرداره خوراک کوي نو دی څنګه دی نو چې سړی مرداره خوري نو مایه خو حلال نه دی که نه چا حلال کړی دی چاړه پرې راښکاودلې ده مرداره خوري او مسلمان دی او پنځم نمبر وی تا ویل چې الله کوم طرف ته رابلل کوي نو هغه طرف ته د انسان رغبت نه نو دی څنګه نو الله جنت طرف ته رابلل کوي او خلک کو اړو رغبت نشته هغې طرف ته نو دا مسلمانان نه او شپږم نمبر ځکه او شپږم نمبر یعنی الله تا ویل چې الله د څه نه یرول کوي نو خلک د هغې نه یریږي نو الله پاک د جهنم نه یرول کوي او خلک د هغې نه یریږي نه نو دا مسلمان نه مسلمان یې کلمه یې ویلي او د جهنم نه یریږي او شپږم نمبر وی تا ویل چې خلک د فتنې خوښوي نو الله نو دا مسلمان دی ځکه الله قرآن کریم کې وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه خلق بچیانو سره محبت ساتي او دا بچیان چې دا فتنه ده قرآن ورته ویلي چې یقینا ستاسو مالونه او ستاسو بچیان دا فتنه ده نو خلق مسلمانان ورسره محبت نه ساتي بچو سره وی دا فتنه نه ده څه
او خلک دا فتنې خوښوي نه، د دې لپاره خو ځان وژني، څومره مینه محبت ورسره ساتي. هغه سړی حیران شو، واقع ده. امام ابو حنیفه څه عجیبه جواب راکړو. خوا کې یو سړی بل و، هغه وی امام ابو حنیفه رحم الله ته راغی، ما ته چا وی چې ته ډېر عجیبه سوالونه کوې، د هر سوال جواب ورکوې، عزت نه یو تپوس کوم. امام ابو حنیفه رحم الله ته وایه نو سته څه تپوس کوې؟ وی دا میتیازې خوږې دي که ترخې دي؟ امام ابو حنیفه رحم الله ورته ووی چې دا خوږې دي. سړی حیران وي دا څنګه خوږې دي؟ میتیازې خوږې څه؟ امام ابو حنیفه رحم الله ته وایي چې مچان په ترخه سیز نه کیني، مچان چې همیشه کیني دا په خوږ سیز کیني. معلومیږي دا چې دا میتیازې خوږې دي. نو وروڼو دا د امام ابو حنیفه رحم الله فقاهت و، دا د هغه یعنې علم و، دا د هغه پوهه وه. الله وله څومره یو مزناکه پوهه ورکړې وه، د هر سوال جواب یې څومره مزناک کوي. نور داسې ګڼ شین سوالونه او جوابونه دي وروڼو، خو دا 7 سوالونه او د 7 جوابونه امام ابو حنیفه ډېر په انداز سره ورکړي دي. الله دې د امام ابو حنیفه رحم الله په قبر او په روح باندې الله دې رحمتونه نازل کړي.